أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع کو جی سورہ بقرہ آیت نمبر 84 چلور اتیام 84. سامک آغا پکے لگئی نو آو لگو گرمی نا دا نور بیتی جی کی نماز نمو خسولے بھی برا لاؤڈ سپیکر صحیح دا آواز صحیح راځي دا خو صحیح ده تاسو ته کنه تیز خو نه ده سمته چې کنه چې دوه درې کسان هلته ځایږي تاسو د دیوال ته تکیه ولګوئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الله تعالی فضل و احسان دے دا الله تعالی ډېره لویه مهرباني ده چې موږ تاسو یو واري بیا د خپل کتاب ته د بیانولو او د اورېدلو توفیق راکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لکه څنګه چې د ځمکې ولاوته اسمان کې بره د ستوري پړکیدونکي ښکاري او همدا کرنګي اسمان ولاوته هغه ځایونه په ځمکې کې چې په هغه ځای کې د قران کریم تعلیم یا تعلم کېږي هغه ورته همدا کرنګي چمکاویدونکي ښکاري. نو موږ تاسو د مجلس کده الله تعالی رضا ده پاره وی او الله تعالی رضا ده پاره دي کی موږ غنه دعا کوم دغه دا د اسمان ولا وتا دغه ښکاری لکه څنګه چې موږ ته ستوري جگمگاویدون کې ښکاری. تاسو د سورته بقره 83 نمبر آیت یعنی 3 اتیام پوری بیگا اوریدل او اوس په ان شاء الله د سوره بقره آیت نمبر 4 اتیام 84 84 نو ان شاء الله آغاز وکړو شروع وکړو ان شاء الله.
و اذ او هر کلا یعنی یاد کا وخت یاد کا زمانہ اخذنا چې واغستمونګه میثاقکم کلک وعده استاسنا میثاق وعده هغه وعده ته ویل کیږي چې باغې باندې قسم واغستې شي یا گواهان په مقرر شي مضبوطه وعده کلک وعده لا تسفكون شنبتو یوي تاسو دماءکم وین خپل یعنی وین د تاسو یو بل ځکه چې ته بل وینه تو یې هغه بستا وینه تو یې نو وین د یو بل وین خپل دماءکم وین د تاسو وین تاسو د یو بل وین خپل درې وړ معنی صحیح دي ولا تخرجون او مو با سیتاسو یا نبو با سیتاسو انفسکم خپل ځانونه خپل ځان مطلب دا چې بل ته وباسي نو تابو مباسي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو حدیث مبارک ته چې تاسو خپل میند ته کنزل مکوئ نو پښتنه وکړه صحابي چې یا رسول الله موږ کې بداسي څوک چې خپل مور ته کنزل کوي نو نه چې ته بل مور یاد کې خو بس امور یادې نو دا داس چې لکه خپل مور ته کنزل وکړي نو دا غرنګي تاسو مو وباسه خپل ځان مراد دا ده چې بل مو وباسه نو تاب هم نو وباسي نو مو وباسه ځانون خپل یعنی مو وباسه تاسو یو بل من دیارکم تاسو د کوروننا دیار کور دار کور کله غوړو ته استعماليږي تاسو د کورونو خپلونا ثم بیا اقررتم اقرار وکړه تاسو وعده وکړه تاسو وانتم او تاسو تشهدون گواہی بدی خبره تاسو په خپل گواه هم یې بخاری شریف کې یو حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ترى المؤمنین فی تراحمهم تبغور مؤمنان په خپل منځو کې پر رحم کې یو بل باندې وتوادهم او په منی محبت کې یو بل باندې په غختو کې په یو بل باندې او په خپل منځو کې یو بل سره په تعلق باندې کمثل الجسد دابدا سدی لکه یو جسم مؤمن په خپل کې یو بل سره داسي وي لکه یو جسم کله چې جسم ته د یو دنه شکایت راشي د درد لکه یو غوته درد کوي ټول جسم ور سره په تکلیف وي نومدارنګي چې یو مسلمان ته تکلیفي نومدارنګي د ټول مسلمانانو ته تکلیفي ټول جسم ټول مسلمانانو حالت پشاند یو جسم ده ثم بیا انتم تاسو هؤلاء همدغه خلقي همدغه ډلې تقتلون چې مړکول بتاسو چې مړکوي تاسو انفسکم ځانون خپل ان یوبل وتخرجون او اباسی تاسو فریقا یوډلا یو ټوله منکم استاسو د خپل ځانونه استاسو نه ان استاسو د خپل قوم نه من دیارهم د دوی د کورونو نه دغه معنا کوم به تفصیل زکوایم چې کڅو راځي نو اب راو رسی د دې آیت تشریح تاسو به واوري چې د آیت مکمل شي تظاهرون تاسو مدد کوي ظهر شات ویل کی یو بل ته شاور کول یو بل ته مدد کول د یو بل په پشت باندې ودریدل پشت پناهي کول نو امداد کوي تاسو تظاهرون امداد کوي تاسو علیہم په دوی باندې ان دوی په خلاف یو بل په خلاف بالاثم په ګناه سره ګناه ذریعہ سره ان ګناه کی مدد کوي یو بل سره والعدوان او په ظلم او زیاتی سره ان هغه زیاته کوي تاسو مر سره مدد کوي وان او کچری یاتوکم راشی تاسو ته اسارا قیدیان اسیر قیدی بند شوه تړل شوه جیل کې اچول شوه اساره جمع ده راشی تاسو ته قیدیان تفادوهم نفدیه ور کوي تاسو یا د فدیه کاروبار کوي تاسو فدیه خلید یو بلنا وهو او ها اغا محرم حرام دی علیکم پتا سباندې اخراجهم وستل داوی افتؤمنون آیاتاسو ایمان راوړی آیاتاسو منی ببعض الكتاب ذن حکم د کتاب یا ذن حصہ د کتاب وتکفرون او تاسو انکار کوي ببعض د ذن ان ذن خبره منی د قران او ذن نه منی یا د تورات یا د انجیل فما جزاء بس د بدلا ان نه د بدلا من دهغه چا يفعلوا چ کوي ذالک داسي ان چې نیمه خبره منی نه منی منکم دستاسنا الا مگر دا خزي رسوائی شرمندگی فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کې ان په دې دنیا کې به بدل سوي شرمندگی بوي و یوم القیامت او ورځ د قیامت یردون